بسم الله الرحمن الرحیم. که چېرته موږ څو عکسونه یا څو اشکال په یو ځای کې ولرو، اوس مثلا زه به یو دوه درې عکسونه نور هم راواخلم، لږ به یې وړه کړم. دا دوه عکسونه دي، د دې پوزیشن به هم سکویر کړم. که چېرته زه دوی دواړه سلیکټ کړم او غواړم چې ګروپ یې کړم، دلته ګوره ګروپ معنی چې یو ځای شي سره کوم اشکال یا کوم عکسونه چې موږ ګروپ کړو. ګوره اوس دا داسې شي لکه یو شکل، وینې که یې وړم یو ځای نه بل ځای ته هم یو شکل غوندې وړل کېږي. که یې غټ وړ کومه هم به بس په دا یو کلیک چې کلیک کوئ سلیکټ کېږي. به چې هر تغییرات پکې راولي داسې به وي لکه یو. نو کله که څو شکلونه موږ ګروپ کړو د هغه نه یو شکل جوړېږي. که بیا بیرته جدا کوو بیا به یې ان ګروپ کوو، بیا به هر یو بیرته جدا جدا شي. بیا وینې زه دا جدا یو خوا بل خوا ته وړی شم او هغه جدا وړی شم. خو که دواړه سلیکټ کړو او ګروپ یې کړو نو بیا به دواړه یو ځای شي، ان ګروپ به یې بیرته جدا کړي. بل په دې ځای کې روټیشن ده، که کوم شکل غواړئ چې روټیټ شي نو بیا اوس ګوره روټیټ 90 درجې د کوم عکس چې م سلیکټ کړی، اوس دواړه سلیکټ دي، دا یو به سلیکټ کړو. مثلا 90 درجې رایټ ته 90 درجې لیفت ته، ورټیکل چې سرچپه شي، او فلیپ هوریزنټل ګوره چې یو خوا یې بل خوا ته واوړي. اوس ګوره که چېرته فلیپ نه وي دا لار چې دې خوا ته ده که نه، که یې فلیپ هوریزنټل کړو کومې خوا ته به شي؟ دې خوا ته داسې سره اړوي. او هلته بعضې نور د روټیشن آپشن دی چې څو درجې روټیټ کړي له دې ځای نه کولی شي. اوس مثلا زه وایم چې څو درجې روټیټ شي؟ 45 درجې به روټیټ شي. دلته هر څو درجې کولی شي چې روټیټ یې کړي. او له دې ځای نه بیا ویټ اور هایټ هم چینجولی شي. که غواړئ چې لږ یې غټ ووړ کړئ له دې ځای نه هم کولی شي. ویټ هایټ سکیل دا یې روټیشن شو. او کراپ خو مو ویلی وو، شیان مو ویلي وو. په دې کې اوس څه سوال لرئ؟ که کوم ځای پوه نه یاست څه مشکل لرئ بیا غږ وکړئ. که اوس راځو بیرته انسرټ منیو ته. په انسرټ منیو کې شیپس دلته ګوره ټول اشکال دي. که کله مو غوښتل چې په ورډ کې کوم ځای کې د شکل ضرورت کې دا شکل جوړ کړئ نو بیا په انسرټ منیو کې شیپ به کلیک کړئ. هر شکل چې غواړئ جوړ یې کړئ فقط هماغه شی کلیک کړئ. اوس مثلا زه دا شکل جوړوم، هر چېرته چې جوړوئ همالته یې رسم کړئ، شکل به جوړ شي. وینئ چې کلیک یې کړئ داسې چارکونج هغه ورباندې راځي چې له دغو کونجونه یې مونږ کولی شو غټ ووړ کړو. یا مثلا دلته یې صرف په بار باندې غټ وړکی کړئ، دلته یې په هایټ باندې قد باندې وړکی غټ کړئ. خو له کونج چې که شی بیا دواړه طرفو ته غټېږي. داسې هم کولی شي، داسې هم کولی شي، دواړه طرفو ته غټ ووړ شي. او له دې ځای نه بیا روټیټ کولی شي. که کله غوښتل چې روټیټ یې کړئ بیا له دې ځای نه روټیټ کولی شي. بیا چې کله موږ تاسو شکل سلیکټ کړی وي د دې لپاره هم فارمات منیو راځي، چې یعنې که غواړئ چې په شکل کې تغییرات راولئ نو بیا به فارمات منیو کلیک کړئ. که شکل سلیکټ نه وي فارمات منیو نه ښکاري. کله چې سلیکټ شي فارمات منیو کېږي را پیدا کېږي. په دې کې که غواړئ چې یو بل شکل هم جوړ کړئ نو بیا له شیپ نه استفاده کوئ. مثلا زه د دې تر څنګ یو بل شکل هم جوړوم، کلیک به یې کړم، هر چېرته چې جوړئ همالته یې رسم کړم، همالته به جوړ شي. او که په همدې شکل کې تغییرات راولئ نو بیا له دې ځای نه اول چینج شیپ، که غواړئ چې دې شکل نه کوم بل شکل جوړ شي، مثلا زه ترې غواړم دا شکل دې جوړ شي، کلیک یې کړه له دې نه به بل شکل جوړ شي. او بل پکې ایډیټ پوینټس دي. که چېرې ایډیټ پوینټس کلیک کړئ دکې به نقطې پیدا شي، لکه څنګه موږ د خط لپاره چې ویلی وو. نو اوس کولی شئ چې د نقطو نه یې چینج کړئ. اوس مثلا زه دا نقطه لږ داسې کړم، چې هر قسم تغییرات په شکل کې وغواړئ هماغسې تغییرات راوستی شي. که چېرته موږ داسې په فارمات کې ایډیټ پوینټس کلیک کړو نو کولی شو چې پوینټس کې تغییرات راولو، چې اګر چې هر رقم غواړو هماغسې جوړ. بل یو بل شي ته به یې چینج کړم فعلا دې شي ته. که غواړئ چې ټکس باکس ورسره رسم کړئ بیا به ډرا دا کلیک کړئ. ټکس باکس هر چېرته چې غواړئ خط ولیکئ نو له دې نه استفاده کولی شئ. اوس بعضې وختونه زه غواړم چې په دغه عکس سر په دغه ځای کې داسې یو وړکی خط یا یو نوم ولیکمه که نه، نو زه به دلته کرسر څنګه راولم؟ که کلیک کوم ګوره عکس به انتخابېږي. یا مثلا د دې شکل په دې سر په دغه ځای کې یا په دې هر ځای چې زما زړه وي هلته وغواړم چې یو خط ولیکمه، نو په هغه صورت کې بیا موږ له دې نه استفاده کوو، له ټکس باکس نه. ډرا ټکس باکس دا کلیک کړه، یو باکس ورباندې رسم کړه، هر چېرته چې غواړې خط ولیکې ګوره همالته به باکس جوړ شي. دا باکس بیا
انتقالولی شي، هر چېرته چې انتقالوي هر خط چې په کلیک کې لیکلی شي. بیا د دې دپاره چې دا باکس یې ښکاره نه شي نو کلیک به یې کړو. بیا ګوره د دې باکس هم هماغسې آپشن دي کوم چې د دې شکل دي. له دې ځای نه ګوره د شیپ فیل ده، فیل د مابینځ رنګ، نو کلیک یې کړه، کولی شي چې رنګ یې بدل کړي. خو که زه وایم چې رنګ دې ونه لري نو بیا نو فیل، چې هیڅ رنګ ونه لري، ګوره رنګ به ونه لري. او د دې لپاره چې دا بارډر یې ښکاره نه شي، بارډر ته آوټلاین وایي، بارډر ته همیشه آوټلاین وایي. نو دا دلته د آوټلاین رنګ ده، که غواړئ چې د آوټلاین رنګ یې چینج کړئ هم یې چینجولی شئ، او که ورته نو آوټلاین ووایئ آوټلاین نه به یې له منځه لاړ شي. نو بیا وینئ خط به صرف د شکل په سر پاتې شي. هر چېرته چې اوس دا خط که انتقالوئ کولی شي، مثلا دلته یې غواړم هلته یې غواړم. نو که کله م غوښتل چې د یو شکل په سر یا د یو عکس په سر یا یو بل داسې ځای کې چې هلته کرسر نشي وړل کېدی په اساني سره غواړئ چې خط ولیکئ، نو بیا به له څه شي نه استفاده وکړئ؟ له ډرا ټکسټ باکس نه. مثلا دا شکل ده، له دې نه به استفاده وکړئ. دې باندې باکس جوړوئ، هغه باکس په اساني سره هر ځای ته انتقالولی شئ او خط هم پکې لیکلی شي. بل د شیپ سټایل، که شکل ته غواړئ چې بعضې سټایلونه ورکړي، اوس مثلا دا شکل زه کلیک کوم، له دې ځای نه هر سټایل چې کلیکوئ دا شکل به هماغه سټایل اخلي. ته بعضې نور سټایلونه هم شته، هر سټایل چې کلیکوئ شکل به هماغه سټایل اخلي. او دا مې لکه مخکې چې درته ویلې د شکل لپاره هم هماسې کار کوي. که غواړئ چې د منځ رنګ یې بدل کړې بدلولی شي، که رنګ یې نه غواړئ نو فیل. مور فیل کلرز لکه موږ په عکس کې چې ویلي وو، که له دې ځای نه هم هر رنګ انتخابوئ او کلیک کړئ دا به هماغه رنګ اخلي. او پیکچر چې د په منځ کې عکس راشي، زه ګوره دا کلیک کوم، که چېرې انټرنیټ وي نو له انټرنیټ نه یې هم اخیستی شي، او که له کمپیوټر نه اخلي بیا ورک آفلاین کلیک یې کړه، هر عکس چې کلیک کړې د دې شکل په منځ کې به هماغه عکس راشي. او بل ګریډینټس، دغه ته بیا ګریډینټس وایي. ګریډینټس د څو رنګو یو ځای والی چې څو رنګه سره یو ځای وي دغه ته ګریډینټس وایي. اوس ګوره که دوکې زار یو کلیک کومه، اوس مثلا که دا کلیک کومه، څو رنګه په دې کې یو ځای شوي دي؟ دوه رنګه یو ځای شوي، یعنې هماغه دوه رنګه به اخلي. دا ټول ګریډینټس دي. دلته موږ تاسې مور ګریډینټ هم لرو، موږ کولی شو چې دا خپل په خوښه جوړ کړو. ګوره که چېرې موږ دا کلیک کړو نو دلته ګریډینټس کې دا رنګونه راځي. اوس ګوره دا رنګ که بدلوي کولی شي چې بدله کړي، دا رنګ بدلوي بدله کړي، دا رنګ که بدلوم کلیک به یې کړم له دې ځای نه به یې بدل کړم، مثلا سور، ګوره منځ کې سور شو. دا رنګ بدلوم کلیک یې کړه، مثلا دا ګوره هماغه رنګ واخیستل شي. منځ رنګ یې بدلوي کلیک یې کړه، هر رنګ چې ورکوئ له دې ځای نه چینجولی هم شي چې دا زیات شي دا کم شي، هر یو چې کم او زیات کوي. دې ته ګریډینټ وایي. دا آپشن دغه آپشنونه او دا آپشنونه چې دلته دي یو شی دي. دا اوس مثلا بیرته یې سالډ فیل کې چې یو رنګ واخلي، دغه سالډ فیل ده، نو له دې ځای نه هم کولی شي، له هغه ځای نه هم کولی شي. بل پکې ټیکسچر دي. ټیکسچر بیا دغو ډیزاینونو ته وایي. که غواړئ چې له دغو نه کوم یو واخلئ کلیک یې کړه، هماغه یو به یې منځ کې راشي. او که مور ټیکسچر کلیک کړئ بیا هماغه شی راځي لکه مخکې چې اوس که زه دا کلیک کړم ګوره بیا هلته دا راځي. په دې کې بیا وینې کولی شي ګریډینټ دا او پیټرن انتخاب کړي. پیټرن هغه ټیکسچر ته وایي. هر یو چې له دې ځای نه انتخابوئ کولی شي. له دې ځای نه یې رنګونه بیا هم ورته بدلولی شي. اوس مثلا که زه دا کلیک کوم دا رنګونه راځي، کولی شي چې له دې ځای نه بدل کړي چې په نورو رنګو کې جوړ شي، مثلا په دې رنګ کې جوړ شي. هر رنګ چې جوړوئ کولی شي چې جوړ یې کړئ. دا یې د منځ رنګ شو. بیا راځو آوټلاین ته. آوټلاین یې لاینونه، مثلا که د آوټلاین رنګ بدلوئ له دې ځای نه بدلولی شي، هر رنګ چې وغواړئ هماغه رنګ به آوټلاین اخلي. آوټلاین سایز به یې له دې ځای نه لږ زیات کړو چې واضح ښکاره شي. اوس که د آوټلاین رنګ بدلوئ هر رنګ چې ورکوئ له دې ځای نه رنګ ورکولی شي. او که نو آوټلاین کلیک کړئ آوټلاین به یې بیخي ختم شي. مور کلرز چې له دې ځای نه لږ غواړئ چې مثلا زه اوس دا سور یا زیړ رنګ کلیک کوم، له دې ځای نه کولی شم چې لږ تور بخون وي یا لږ سپین وي نیو کې، چې کله وکې کړو دا به هماغه رنګ اخلي. او بل پکې ویټ ته چې غواړئ لږ ډبل شي د لاین د آوټلاین سایز یې کم او زیات کې، مثلا که زیاتوي زیاتېږي که کمی کمیږي. مور لاین کې دلته کولی شي چې خپله شماره ورکړي چې څومره کلر ویټ یې زیات شي، زیاتوي زیاتېږي او که کمی کمیږي. دلته ټرانسپیرنسي هم ورکولی شي چې څومره داسې خیره غوندې ښکاره شي وینې او تیز ښکاره شي. نو دلته بعضې نور تغییرات هم دي در سره وګورئ، مثلا لاین غواړئ چې داسې شي چې هلته هم شته دلته هم شته، له دې ځای نه هم چینجولی شي، له هغه ځای نه هم چینجولی شي. دا ټرانسپیرنسي به یې کمه کړم چې واضح ښکاره شي. دلته هم کولی شئ او په دې ځای کې هم کولی شئ. که غواړئ چې سټایل یې چینج کړئ نو له دې ځای نه هم کولی شئ. هر سټایل چې اخلئ کولی شئ. ایرو دا بیا د هغه اشکال لپاره کار کوي چې بند نه وي، مثلا له یو سیده لاین وي. که زه چېرته یو سیده لاین هم ولرم
د دې لاین آوټ لاین به م ورته زیات کړم چې لږ غټ شي. دا ده. اوس که غواړئ چې دا ایرو غوندې شي له دې ځای نه کولی شي چې ایرو ورکړي. دا په سر کې د هغه ورکړي د تیر نشانونه هر یو چې کلیک یې هماغه به خو د بند شکل لپاره کار نه کوي. اوس ګوره کار نه کوي. ولې کار نه کوي؟ ځکه دا بند شکل ده که نه. دا هغه شکلو لپاره کار کوي چې هغه سرونه یې خلاص وي، لاین غوندې وي، یا سرونه بند نه وي، د هغو لپاره کار کوي. نو دا آوټ لاین شو. بل د شیپ ایفیکټس. ایفیکټس موږ تاسو ډیزاین ته ویلي وو چې بعضې سټایلونه او ډیزاینونه دي له دې ځای نه یې ورکوی شئ. مثلا شیډو لږ سوری ورکوئ دې شکل ته. ګوره هره شیډو مثلا دا شیډو کلیک کړم، ګوره لاندې به لږ سوری ولري. یا ریفلیکشن ورکړم چې دوباره ښکاره شي لاندې. وینئ دا سټایلونه دي، بیا ټول در سره وګورئ. بل پکې که غواړئ چې خط ولیکئ، اوس مثلا یو ساده رنګ به ورکړو. په دې شکل کې زه غواړم چې خط ولیکم. یو خو موږ تاسې دغه وویلې چې ټکس باکس ورباندې رسم کړو، خو ټکس باکس که رسموو ټکس باکس به ځان ته جدا شکل وي، دا به ځان ته جدا شکل وي. په دې کې به ته جدا تغیرات راولې، په هغه کې به جدا راولې. خو که غواړئ چې په همده کې خط ولیکل شي، بیا په دې رایټ کلیک ایډ ټکسټ. کله چې ایډ ټکسټ کې کرسر همده کې خپله راځي، همده کې بیا خط لیکلی شي. اوس مثلا زه همده کې خط لیکم. د دې رنګ څه شی شو؟ ګوره رنګ یې سپین ده. موږ تاسې بیا دلته د دې رنګ د دې خط سټایل بدلوی شو. اوس مثلا زه چې د خط رنګ دی کوم یو شي، هر رنګ چې ورکوي خط به یې هماغه رنګ واخلي. او له دې ځای نه سایز به یې لږ ورته زیات کړو چې لږ واضح ښکاره شي. اوس به بېرته راشو فارمټ ته. نو له دې ځای نه کولی شي چې رنګ یې ورته بدل کړي. ګریډینټ رنګ څه نوم ورکولی شي چې خط ګریډینټ رنګ واخلي چې منځ کې څو رنګه، دوه رنګه، درې رنګه واوسي، میکس رنګونه. نو فیل هیڅ رنګ ونه لري، یا له دې ځای نه رنګ بدلولی شي. او بل دا د بارډر لپاره دی. که غواړئ چې دا خط بارډر ولري، ګوره هر رنګ چې کلیکوئ خط به هماغسې بارډر ولري. او دلته د بارډر ویټ اور هایټ دی چې غواړئ بارډر یې لږ زیات شي، وړوکی شي. د بارډر کلر هماغه چې د شکل لپاره، او دا یې صرف د خط لپاره دی. او دا د خط سټایل ده. که غواړئ چې خط سټایل ولري، مثلا ریفلیکشن ولري، دا ډیزاینونه ولري، شیډو ولري، نو کولی شي چې له دونه ورته استفاده وکړي. بل د ټکس ډایرکشن، لکه څنګه چې موږ تاسې ټیبل کې ویلی وو، که غواړئ چې د ټکس ډایرکشن چینج کړي چې خط څه رقم پکې ولیکل شي. اوس مثلا زه دا کلیک کړم تر څو خط داسې پکې ولیکل شي. یا دلته ګوره دا څنګه چې مثال ورکړی هماغسې به خط پکې لیکل کېږي. او که سیده کلیک کړم سیده شو. د ټکسټ الاینمنټ، اوس خط وګوره د منځ کې لیکلی، که یې ټاپ کې سر ته به شي، که یې بوټم کې لاندې به شي. نو کولی شي چې خط پکې الاین کوي چې سر ته راشي، منځ ته راشي، او که لاندې راشي. یو موږ تاسې ګوره دلته دغه الاینمنټ لرو، دا افقي دی که نه، چې منځ کې راشي، لیفټ ته راشي، او که رایټ ته راشي. او یو دا الاینمنټ دی چې دا عمودي دی چې سر کې راشي، منځ کې راشي، او که لاندې راشي. نو له دې ځای نه الاینمنټ هم بدلولی شي. بل د کریټ لینک، که کله غواړئ چې دوه شکلونه سره لینک کې وصل یې کړې، خط یې سره وصل کړي. مثلا زه یو شکل دلته بل هم لرمه، زه غواړم چې دوی دوه خط یې لینک شي. چې کله زه دلته خط لیکم چې نور ځای په دې کې نه وي، کرسر دې راسن راشي دلته په دې کې د خط ولیکل شي. نو اول کار به څه وکړئ چې دی به هم رایټ کلیک ایډ ټکسټ کوي چې تر څو په دې کې هم خط وشي لیکل کېدلی. نو بیا دا هم کلیک کوئ او دلته راشئ دا کلیک کوئ او بیا دا کلیک کوئ. کله چې م کلیک کړه، اوس چې زه په دې کې خط لیکم، چې کله خط اضافه شي چېرته به راشي، اتومات به دا کوم شکل چې موږ لینک کړی دلته راشي. که کم کمه بېرته به ترې واوړي. او که یې لینک ختمه یې بیا بېرته کولی شي چې لینک ختم کړي. بروک لینک کلیک کړه، لینک به ختم شي، د دې خط به بېرته هلته راشي. بل پکې پوزیشن، ټکس ریپ، دا ټول هغه اپشنونه دي چې موږ مخکې پاکس کې ویلې. دې کې هم هماغسې دي. کله غواړئ چې دوه شکلونه مثلا سر په سر وي، دا شکلونه سر په سر دي، دا یې مخته راولئ برینګ فارورډ، دا به یې د یوه شکل نه مخته راولي، دا به یې له ټولو اشکالو نه مخته راولي، دا به یې د خط نه مخکې راولي. ګوره دا کلیک ټو برینګ ټو فرنټ مخته به راشي. وینئ؟ او دا بله وینئ که بېرته شاته بیایئ. سلکشن پین نه هر شکل موږ دلته ولرو، له دې ځای نه انتخابولی شو، هایټ، شو، دا اپشنونه ټول هغه دي چې کوم موږ تاسې له اکثره وویل. او الاینمنټ مو ویلې که چېرې څو شکله الاین کوو، ګروپ آن ګروپ، روټیشن، هایټ آن ویټ، دا شیان موږ ټول چینجولی شو. سوال نشته په دې ځای؟ پوه شوئ؟